السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د شینګین ویزو لپاره فارم څنګه ډکیږي؟ خوږو دوستانو دغه فارم به تاسو د کوم ځای نه راډاونلوډوئ او خوږو دوستانو دغه فارم تاسو کولی شئ چې په آنلاین یا په آفلاین ډول باندې ډک کړئ. خوږو دوستانو هغه کسان چې غواړي د شینګین ویزې ترلاسه کړي نو دوی باید دغه فارم د کوم ځای نه ترلاسه کړي او د فارم ډکولو صحیح طریقه څه ده. مکمل او بشپړ معلومات زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو او بشپړه طریقه او مکمل معلومات زه تاسو سره شریک کړم. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نوي ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې خوږو دوستانو که د ویډیو نه څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ. خوږو دوستانو د تل په څیر تاسو به خپل د کمپیوټر یا د موبایل په سکرین کې راشئ او ځان سره به یو براوسر راخلاص کړئ. د مثال په توګه زه دلته کې راځم او له دې ځای نه دغه فایرفاکس براوسر راخلاصوم. ګرانو کتونکو په موبایل او په کمپیوټر کې طریقه یو شان ده. تاسو د دواړو ځایونو نه کولی شئ دغه فارم را ډاونلوډ کړئ او ځان لپاره یې ډک کړئ. خوږو دوستانو دلته به تاسو راشئ ګوګل سرچ یا لټون برخې ته او دلته کې به تاسو ولیکئ شینګین ویزا فارم. که تاسو دغه لیکل نشئ کولی ګرانو کتونکو د فارم لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې ما اچولی، تاسو کولی شئ هلته پې کلیک وکړئ او یا یې کاپي کړئ او د هغې ځای نه تاسو دغه فارم را خلاص کړئ. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو کله چې تاسو ګوګل سرچ یا لټون واخیستو نو دلته کې مختلف قسمه ویبسایټونه تاسو ته راخلاصیږي. خوږو دوستانو تاسو به راشئ دغه اول نمبر ویبسایټ ډاونلوډ شینګین ویزا اپلیکیشن فارم 2023 په دې باندې به داسې کلیک وکړئ خوږو دوستانو او دلته کې به تاسو سره یو ویبسایټ راخلاص شي. وګورئ خوږو دوستانو په دې ویبسایټ کې که چیرته تاسو دغسې لږ لاندې راشئ نو دلته کې تاسو ته د دې فارم سمپل یا نمونه هم تاسو ته درښایي چې تاسو به بالکل دغه فارم را ډاونلوډ کړئ. غلط فارم به نه ډاونلوډوئ او د ډاونلوډولو نه بغیر خوږو دوستانو تاسو ډایرکټ هم خلاصولی شئ او ډایرکټ آنلاین هم ډکولی شئ. زه دلته کې لاندې راځم ګرانو کتونکو دلته کې وګورئ ډاونلوډ د شینګین ویزا اپلیکیشن فارم فار سپیسیفیک کانټري. نو خامخا خوږو دوستانو کله چې تاسو غواړئ دغه فارم ځان لپاره ډاونلوډ کړئ نو تاسو په اروپا یا په شینګین کې یو خاص یا ځانګړي هیواد ته تاسو نوملیکنه کوئ. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو فرانس ویزا اپلیکیشن شته دی، ایټلی ویزا اپلیکیشن شته دی، سویس یا سویزرلند اپلیکیشن شته، سپین شته، آسټریا شته، گریک شته. همداسې که لاندې راشئ ګرانو کتونکو دلته تاسو سره د نورو هیوادونو دغه فارمونه هم پیدا کیږي. خوږو دوستانو دغه یو فارم چې دی د شینګین د ویزو دا عمومي دی. نو خوږو دوستانو دا اوس تاسو پورې اړه لري چې تاسو د کوم هیواد فارم ځان لپاره ډاونلوډوئ. هر یو چې غواړئ داسې به پې کلیک وکړئ خوږو دوستانو او لږ انتظار به وکړئ فارم به تاسو سره ډایرکټ یا په اتومات ډول باندې ډاونلوډ شي او ستاسو په کمپیوټر کې به ستاسو د ډاونلوډ فولډر ته لاړ شي. خوږو دوستانو کله چې تاسو هماغه مشخص هیواد باندې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ته په دې ویبسایټ کې یو بله صفحه راخلاصیږي او ګرانو کتونکو تاسو ته وایي چې تاسو دغه فارم په کومه ژبه باندې ډکوئ. البته دغه فارم ګرانو کتونکو تاسو په پښتو، فارسي، اردو او په دغه ژبه باندې نشئ ډکولی. نو دلته کې عربي باندې شته دی ګرانو کتونکو، چاینیس یا چینایي باندې، انګلیش باندې شته، پرتګالي باندې شته او د داسې نورو هیوادونو په ژبه باندې شته دی. نو ګرانو کتونکو موږ او تاسو ډیری انګلیش نه استفاده کوو. نو دلته کې ګرانو کتونکو که چیرته زه دغه انګلیش باندې داسې کلیک واخلم نو د لږ انتظار نه وروسته ګرانو کتونکو دغه فارم زما سره ډاونلوډیږي. دا وګورئ فارم ډاونلوډ دلته کې زما سره روان شو. نو تاسو به ورته لږ صبر وکړئ تر څو چې دغه فارم ډاونلوډ شي. کله چې ګرانو کتونکو دغه فارم په بشپړ ډول باندې ډاونلوډ شو تاسو خپل د کمپیوټر براوسر نور بند کړئ او بیا تاسو لاړ شئ ګرانو کتونکو په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ والا فولډر ته. نو ګرانو کتونکو ډاونلوډ فولډر کې به تاسو سره دغه فارم راغلی وي. خوږو دوستانو زه نه غواړم چې ویډیو اوږده شي. دغه فارم تیار ما ډک کړی دی او دلته کې ګرانو کتونکو لږ تاسو سره شریکوم چې تاسو دغه فارم د ځان لپاره په کومه طریقه باندې ډک کړئ. د فارم ډکول ډیر اسانه دي خوږو دوستانو.
کله چې تاسو دغه فارم را ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو په خپل کمپیوټر کې د یو پی ډي اف ریډر په واسطه را خلاص کړئ او کله چې تاسو را خلاص کړئ دغه برخه کې ګرانو کتونکو تصویر لګولی کېږي خو دا اوس نه. کله چې فارم ډک کړئ بیا به یې پرنټ کړئ د پرنټ نه وروسته به دلته تاسو تصویر ولګوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغسې به تاسو راشئ او دلته کې ګرانو کتونکو یو څو مشخصې پوښتنې دي. بس دغه پوښتنو ځایونو کې به تاسو خپل مشخصات خپل معلومات ولیکئ دا فارم به ډک شي. وګورئ خوږو دوستانو په دغه فارم کې اول تاسو نه ستاسو تخلص غواړي. په دغه پاس برخه کې به تاسو خپل تخلص ولیکئ سرنیم برخه کې. بیا له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه دویمه پوښتنه تاسو خالی پرېښودلی شئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو په دې دریمه پوښتنه کې به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. کله چې ګرانو کتونکو نوم ولیکلو بیا به راشئ څلورمې پوښتنې ته او په څلورمه پوښتنه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پیدایښت تاریخ ولیکئ. ګرانو کتونکو تاسو خپل د پیدایښت تاریخ یا د خپل پاسپورټ نه او یا هم د خپلې تذکرې نه ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو پنځمه پوښتنه کې به تاسو خپل د پیدایښت ځای ولیکئ یعنې خپل ولایت به ولیکئ او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو خپل د هیواد نوم به هم ولیکئ لکه ما لیکلی ننګرهار افغانستان. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو شپږمې پوښتنې ته راځئ. تاسو ته وایي چې ستاسو د پیدایښت هیواد کوم ځای دی نو ما دلته کې ګرانو کتونکو افغانستان ورته انتخاب کړی. په دغه پاس پوښتنه کې ګرانو کتونکو صرف تاسو خپل ولایت ولیکئ که دلته کې افغانستان ورسره ونه لیکئ هم پروا نه کوي خو په دې لاندې پوښتنه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پیدایښت ټاټوبی یا هیواد ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو بیا راځو اوومې پوښتنې ته. په اومه پوښتنه کې به تاسو خپل نیشنلټي یا ملیت ورته ولیکئ لکه ما ورته افغان لیکلی دی. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو داسې لاندې راشئ نیشنلټي اډبرډ. دغه پوښتنه که تاسو جوابوئ که نه جوابوئ دا حتمي نه ده او ګرانو کتونکو د دغې پوښتنو خوا کې دلته دغه یو بل چوکاټ دی نو دغه ځایونو کې به تاسو هیڅ کار نه لرئ. دا برخه به تاسو نه ډکوئ دا د سفارت مربوط ده نو دې برخې سره تاسو هیڅ کار مه لرئ ګرانو کتونکو. له دې نه وروسته به تاسو راشئ اتمې پوښتنې ته. اتمه پوښتنه کې به خپل جنډر ورته انتخاب کړئ میل یا فیمیل. که چیرته تاسو نارینه ته ډکوئ نو میل به ورته انتخاب کړئ. که چیرته تاسو ښځینه یا زنانو ته ډکوئ تاسو به ورته فیمیل انتخاب کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو نهمه پوښتنه کې به تاسو خپل میریچل سټیټس یا مدني حالت ورته انتخاب کړئ چې تاسو سنګل یاستئ واده مو کړی میریډ یاستئ رجسټر پارټنرشپ یاستئ او داسې نور. نو دلته کې دغه ټول شته دی ډایورس هم پکې شته ګرانو کتونکو ویډیو هم پکې شته همدغسې ادر پلیز سپیسیفای. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو لسمه پوښتنه ده پیرنټل اتارټي. خوږو دوستانو لسمه پوښتنه اختیاري ده که تاسو ډکوئ که نه ډکوئ. نو دلته کې ګرانو کتونکو د والدینو یا د مور او پلار معلومات رسولی کېږي. خوږو دوستانو نوم رسول کېږي تخلص رسولی کېږي همدغسې ادرس لیکل کېږي ټلیفون نمبر لیکل کېږي ایمیل ادرس لیکل کېږي او همدغسې نیشنلټي لیکل کېږي. ګرانو کتونکو له دې نه وروسته راځو یولسمې پوښتنې ته. یولسمه پوښتنه کې د تذکرې نمبر تاسو نه غواړي. که ستاسو تذکره الکترونیک وي صرف هغه آخري نمبر به پکې ورسوئ او که ستاسو تذکره ساده وي نو بیا هماغه یو نمبر دی نو خوږو دوستانو دلته به تاسو خپل د تذکرې نمبر ورسوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ټایپ اف ټراول ډاکومنټ کې به تاسو ورته آرډینري پاسپورټ انتخاب کړئ. که چیرته تاسو ډیپلوماټیک یا سیاسي پاسپورټ ولرئ سرویس پاسپورټ ولرئ رسمي پاسپورټ ولرئ هر ډول پاسپورټ که چیرته تاسو ولرئ تاسو به خوږو دوستانو په 12مه پوښتنه کې خپل د پاسپورټ ډول ورته مشخص کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 14مه پوښتنه. په 14مه پوښتنه کې به تاسو خپل د پاسپورټ مکمل نمبر ولیکئ. بیا راځو 14مې پوښتنې ته ګرانو کتونکو. دلته به تاسو د خپل پاسپورټ د توضیح تاریخ ولیکئ چې په کوم تاریخ باندې تاسو ته دغه پاسپورټ درکړ شوی دی. په پاسپورټ کې هم ګرانو کتونکو ډیټ اف ایشو دی او دلته هم ډیټ اف ایشو به تاسو ولیکئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو 15مه پوښتنه ده او دلته کې به تاسو خپل د پاسپورټ ایکسپایري ډیټ ولیکئ. په کوم تاریخ چې ستاسو پاسپورټ ختمیږي هغه به دلته ولیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو ایشو بای کانټري. ګرانو کتونکو دې برخه کې تاسو د هر هیواد پاسپورټ چې ولرئ صرف د هغه هیواد نوم به ولیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو بیا راځو 18مې پوښتنې ته. پرسنل ډیټا اف د فیملی ممبر هو از یورپین یونین. که چیرته ستاسو ځینې خپلوان دوستان یا د کورنۍ غړي په اروپا کې یا په یو کې یعنې په لندن کې واوسیږي او د اروپا اتحادیې سره راجستر وي
نو د هغې کسانو دلته کې تاسو کولی شئ چې معلومات یا نومونه یې ولیکئ. خوږو دوستانو که چیرته تاسو دغه 18مه پوښتنه ډکوله نو لاندې به کوم کس چې تاسو غواړئ چې نوم یې ولیکئ د هغې سرنیم به ولیکئ، یعنې تخلص به یې ولیکئ او دغه طرف ته به یې نوم ولیکئ. بیا به ګرانو کتونکو پیدایښت کال یې ولیکئ، نیشنلټي به یې ولیکئ او همدغسې ګرانو کتونکو چې هر ډول ټراول ډاکومنټ ولري، که پاسپورټ ولري، که هر څه ولري د هغې نمبر به دلته ورسوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو داسې راځو 18مې پوښتنې ته. 18مه پوښتنه کې ګرانو کتونکو فیملی ریلیشنشپ ویت ان یورپین یونین. خوږو دوستانو که چیرته ستاسو د فامیل یا د کورنۍ غړی ډایرکټ په اروپا کې اوسیږي یا د اروپا اتحادیې سره راجستر وي نو تاسو دغه کس دلته ټیک مارک کوئ. که هغه ستاسو سپوس پارټنر وي، که ستاسو کوم زوی یا اولاد وي، که ستاسو مثال لمسی وي. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو راځو 19مې پوښتنې ته. په 19مه پوښتنه کې خوږو دوستانو ستاسو نه ستاسو د کور مکمل ادرس یا پته غواړي، ورسره خوا کې ایمیل ادرس غواړي. تاسو به ایمیل ادرس هم ولیکئ او خپل د کور یا د اوسېدلو د ځای دقیق معلومات به تاسو دلته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د بله خانه کې تاسو نه ټلیفون نمبر غواړي، دلته به تاسو خپل د موبایل نمبر ولیکئ. بیا ګرانو کتونکو همدغسې پسې راځو 20مې پوښتنې ته. په 20مه پوښتنه کې ګرانو کتونکو تاسو ته وایي که تاسو اوس مهال د افغانستان نه بیرون په کوم بل هیواد کې اوسیږئ او د هغې ځای تابعیت لرئ نو یاس یې کړئ او معلومات یې ورسوئ. او که چیرته ګرانو کتونکو تاسو اوس مهال په خپل هیواد د مثال په ډول افغانستان کې اوسیږئ نو بیا به دلته تاسو نو ورته ټیک مارک کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 21مې پوښتنې ته. کارنټ اوکوپیشن ستاسو اوسنۍ دنده یا وظیفه څه شی ده؟ د مثال په ډول ما ورته کمپیوټر انجینر لیکلی دی. ګرانو کتونکو کلم چې دې برخه کې کمپیوټر انجینر، ټیچر یا هر څه چې ولیکه ستاسو چې هر څه وظیفه وي. په 22مه پوښتنه کې ګرانو کتونکو بیا تاسو د هغې په اړه تفصیلي معلومات ورکوئ. لکه د مثال په ډول ما ورته لیکلی دي کمپیوټر انجینر خو زما اوکوپیشن دی، خو زه فلحال په یوټیوب کې کار کوم او د مثال په ډول باندې د کابل نه کار کوم. ورته دلته کې ګرانو کتونکو تاسو نه پوسټل کوډ یا زیپ کوډ غواړي هغه هم ورسوئ او د موبایل نمبر هم غواړي دلته کې تاسو ورسوئ. دا ستاسو د وظیفې مشخصات یا معلومات دي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 23مې پوښتنې ته. دغه پوښتنه یا دا سوال هم ډیر ضروري دی. تاسو ته وایي چې purpose of the journey ستاسو د سفر هدف څه دی؟ تاسو د شینګین زون ته ولې ځئ، اروپا ته ولې ځئ؟ نو دلته کې مختلف څه شته دی، ټوریزم شته دی، بزنس شته، ویزیټینګ فیملی اور فرینډز شته، کلچر شته او سپورټ شته او همداسې نور. ما ورته ګرانو کتونکو ادر انتخاب کړی دی او بیا ګرانو کتونکو په ادر کې ما ورته بشري ویزا انتخاب کړې. لاندې انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. له دې نه وروسته راځو بیا ګرانو کتونکو 24مې پوښتنې ته. additional information and purpose of stay. که تاسو د یو خاص هدف لپاره اروپا ته ځئ دغه هدف یا هغه مقصد به تاسو دې سوال کې دلته کې ولیکئ. که ستاسو ډیر خاص هدف نه وي، غواړئ چې صرف چکر ته لاړ شئ یا سیاحت ته لاړ شئ یا د تجارت لپاره لاړ شئ یا د زده کړې لپاره لاړ شئ نو دلته بیا لیکل مه کوئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 25مې پوښتنې ته چې دغه پوښتنه ډیره ضروري ده. اوس په اروپا کې تاسو کوم هیواد ته ځئ؟ په شینګین کې تاسو کوم مملکت ته ډایرکټ ځئ؟ غواړئ چې ستاسو پرواز یا ستاسو ټکټ د هماغه هیواد وي نو دلته کې ګرانو کتونکو ما ورته فرانس یا فرانسه انتخاب کړي. تاسو ورته د مثال په ډول دلته کې کولی شئ سویس ولیکئ، ایټلي ورته ولیکئ، جرمني یا بل څه ورته ولیکئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 26مې پوښتنې ته. ممبر سټیټ اف فرست انټري. نو دا پوښتنه حتمي نه ده، تاسو ډکوئ نه ډکوئ مشکل پکې نشته. له دې نه وروسته بیا راځو ګرانو کتونکو 28مې پوښتنې ته. په 28مه پوښتنه کې ګرانو کتونکو تاسو هلته چې سفر لرئ یو ځل لپاره غواړئ چې په دې ویزه باندې لاړ شئ راشئ او که تاسو غواړئ چې نه څو ځلې لاړ شئ راشئ. نو که چیرته تاسو ګرانو کتونکو د مهاجرت لپاره ځئ چې غواړئ هلته تل پاتې شئ بیا سنګل انټریو واخلئ. او که تاسو د سفر په موخه یا د درس په هدف باندې یا د بل هدف لپاره ځئ د تاسو کولی شئ چې دلته مولټیپل انټري یا 2 انټري ورته هم انتخاب کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو انټینډنټ ډیټ اف ارایول تاسو په کوم تاریخ باندې باید اروپا ته لاړ شئ هغه تاریخ ورته دلته مشخص کړئ، د تللو تاریخ
او ګرانو کتونکو د راواپسۍ تاریخ هم تاسو دلته کې لاندې ورته انتخابولی شئ. نو arrival او departure date ګرانو کتونکو دا دواړه هم مهم دي، دا هم تاسو په دې یو پوښتنه کې جوابولی شئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 28مې پوښتنې ته. فنګر پرنټس کلیکټډ پریویسلی، که چیرې تاسو مخکې اروپا ته سفر کړی وي، ګوتې مو لګولی وي، بایومیټریک شوي یاستئ، نو تاسو دا ورته یاست کوئ او بیا د هغه هیواد یا د ویزې مشخصات دلته ورسوئ. او که تاسو په اول ځل باندې غواړئ چې شنګین یا اروپا ته سفر وکړئ، نو دا ورته بیا داسې ګرانو کتونکو نه وکړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 29مې پوښتنې ته. 29مه پوښتنه ضروري ده، تاسو دا که غواړئ حل یې کړئ حلولی شئ، که نه خالي پرېږدئ، ځکه د دې په خوا کې دغسې سټریک یا ستوری نه دی راغلی. هغه پوښتنې چې خوا کې ستوری یا سټریک ولري د هغې جوابول حتمي دي. ګرانو کتونکو راځو 30مې پوښتنې ته. په 30مه پوښتنه کې ګرانو کتونکو تاسو نه د هوټل نوم غواړي. نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو، تاسو دې برخه کې کوشش وکړئ د هوټل مکمل ادرس ور واچوئ. د مثال په ډول ګرانو کتونکو دلته وګورئ یو هوټل چې په پیریس کې دی، هوټل انایا په نوم باندې ما د هغې نوم ورته لیکلی دی. او همدغسې لاندې چې راشو په بله پوښتنه کې وګورئ ګرانو کتونکو، دغه هوټل مکمل ادرس، د ایمیل ادرس، دا ټول مشخصات ما دلته کې ورته لیکلی دي. او همدغسې ګرانو کتونکو د هوټل د موبایل یا ټلیفون نمبر ما هم دلته کې رسولی. نو دا برخه ډیره ضروري ده، تاسو به د هوټل مشخصات یا معلومات دقیق راواخلئ. که تاسو ته یاد هم نه وي، نو تاسو کولی شئ ګوګل نه یا نورو ځایونو نه د دې پته ولګوئ. هوټل بوکینګ ضروري دی ګرانو کتونکو د دغې ویزو لپاره. راځو خوږو دوستانو 31مې پوښتنې ته. name and address of inviting company organization. که چیرته تاسو د یو کمپنۍ یا د یو ادارې لخوا نه انوایټ شوي وي، تاسو ته انویټیشن یا دعوتنامه راغلی وي، د هغې مشخصات به دلته کې ورسوئ. نوم به یې ورسوئ، ادرس به یې ورسوئ. او که تاسو غواړئ په خپل شخصي لګښت باندې لاړ شئ، نو ګرانو کتونکو بیا 31مه پوښتنه مه جوابوئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه دواړه برخې چې دي دا هم د 31مې پوښتنې مربوط دي. که چیرته تاسو د کوم کمپنۍ لخوا دعوت شوي یاستئ، نو د هغو ادرس، ټلیفون نمبر، ایمیل ادرس او د هر څه غوښتنه چې تاسو نه دلته شوي هغه به تاسو ورسوئ. راځو ګرانو کتونکو 32مې پوښتنې ته. کاسټ ټراولینګ. خوږو دوستانو تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو هلته سفر کوئ، د خپل سفر مصارف تاسو خپله په غاړه اخیستي دي یا چا سپانسر کړي یاستئ یا بل څوک ستاسو مصارف کوي، نو هغه هم تاسو ګرانو کتونکو دلته مشخصولی شئ. د مثال په ډول ما ورته باید اپلیکیشن همسلف، زه غواړم خپل مصارف په خپله ورکړم. او خوږو دوستانو دغه مصارف چې تاسو په اروپا کې کوئ، لکه مثال خوراک، څښاک، تلل راتلل، ټیکسي، داسې نور مصارف، نو ګرانو کتونکو دا تاسو په کوم ډول هلته کې لګوئ. که ځان سره کیش یا نغدې پیسې وړئ، کیش ورته انتخاب کړئ. که کریډټ کارت ولرئ، که ماسټر کارت ولرئ، که هر څه ولرئ، دلته کې ګرانو کتونکو دغه آپشن تاسو درکړي دي، دې کې یو ورته لازمي په نښه کړئ. د مثال په ډول ما ورته کیش انتخاب کړی. همدغسې خوږو دوستانو که ستاسو دغه مصارف بل څوک کوي یا کوم سپانسر ولرئ، نو خوږو دوستانو دغه د سپانسرشیپ یا د سپانسر برخه ده، تاسو ورته مشخصولی شئ چې دغه اداره یا دغه کمپنۍ زموږ سپانسر کوي او هغوی دغه مصارف یا په کیش یا په کریډټ کارت یا په بله طریقه باندې کوي. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو یوې بلې برخې ته چې په دې برخه کې خاص هیڅ هم نشته، لیکل تاسو نه کوئ، صرف د دغې ویزو په اړه او د دې شرطونو په اړه مکمل معلومات دي، د تاسو بیا ځان سره ولولئ خوږو دوستانو. همدغسې خوږو دوستانو که چیرته تاسو راشئ، په آخري برخه کې پلیس اینډ ډیټ تاسو نه غواړي او دغه طرف ته سیګنیچر یا امضا یا ګوته غواړي. خوږو دوستانو کله چې دغه فارم مکمل تاسو ډک کې، تاسو به دغه پلیس او ډیټ او همدغسې سیګنیچر دا به تاسو اوس نه لګوئ، ورسره خوا کې دغه تصویر چې دی یا د پټو چې دی فوټو تصویر دا به هم تاسو نه لګوئ. دغه فارم به تاسو پرنټ کړئ، چک به کې ښه دقیق چې کوم ځای کې غلطي نه وي. د پرنټ نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به په دغه آخري برخه کې دلته امضا هم وکړئ، پلیس ځای به ولیکئ، ډیټ او تاریخ به ولیکئ، د هماغې ورځې تاریخ به ولیکئ په کوم تاریخ چې تاسو دغه فارم ډک کړی وي. خوږو دوستانو دا د شینګین د ویزو د فارم ډکولو مکمل لارښود یا طریقه وه چې ما تاسو سره شریکه کړه. خوږو دوستانو تاسو کوشش وکړئ دغه فارم ډیر په حوصله مندۍ سره، ډیر په احتیاط سره ډک کړئ، سپیلنګ غلطي وغیره مسټیک یې مه کوئ. هغې نه وروسته فارم پرنټ کړئ
او بیا چې تاسو کوم هیواد لپاره فارم ډک کړی وي د هماغه هیواد ایمیل پیدا کړئ د کنسلګرۍ یا د سفارت ور واستوئ نو ستاسو ویزه به انشاءالله تاسو ته پراسس شي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دغې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.